بیګا شپه هم بار کړې ده دې کور ته رانغې زما په سړه صورت روان دی خو زه به چې خدای به دې راولي تا خو ما له زړه خلاص کو مدام به ته غیبې مدام به ته غیبې خدای خبر چې دې تختې چېرته د تېښتې لور دې زما نشته دې خو به مدام وتښتي سلام علیکم رالي مختله په دې مرغان زور کوم نو بیا به هم خلک وایي چې زلمي زوی راګیر کړی تا را بیګا شپه کوم ځای کړی په تاسې چالو شو تا را بیګا شپه کوم ځای زما بیګا شپه جمروز دي په ځای کې دغه پوډریان نه دي واده دی وکړه هغوی له به چې کوم دي څه کار خدمت کوو لوښي لرګي مو لټولو کټونه مو سره راغونډ کړل د کار خدمت په چا سم نه کې هغوی به بیا هغه درېیم مخلوق بیګا راوستو خو تاسو هلکان خو چې هغه درېیم مخلوق ووینئ نو تاسو ورته بیا د ټینګ جنۍ ته به ټوله شپه هغوی ته ناست وي څوک اجلاګان یعنې ښه پیسې به یې پېنوستي اجلاګان خو ټول چې کوم دی نو په هغې نورو خلکو سره یې مونږ په ژوند هلته کې د رباب منګي پروګرام د رباب منګي پروګرام نو تا نه وي چې دا مور به مې کور کې یوازې پرته وي دا خو دغه څوک راشي ومې وي د پدې سر په تبر او مړه مې بیا پسې په تاسو څه کوي خو ځان پسې پیدا کوټې ور بند کړو او پر بړستن کې به ځان تاو کړو هغه 2-3 لک روپۍ را سره پرتې دي خو دې په خاورې مه شي چې تا ته مې ویلي زه یې ماسې نه چې چېرته چا تر بار د خولې نه وتي او څوک مې د هغې دپاره مړه ما بینک کې ښودي دي ته به سره خبر دی هغه د قسطنو پیسې پرتې دي دا خو ډېر دوخیار توپ کار کړی دی او بله واوره مردکي راغلو مردکي څه دپاره څه دپاره چې راغلو وي ته مې رایاده شوي هغه بېبي هغه زما ډېر غټ مطلب دی خو چوس واپس ووته او تلې دې ستا خو پکې خامخا مطلب وي هغه به ستاسو خو دواړه خو ستا مرید دی ځان سره یې کړدی په هغه باندې خو زه ستا ټول کار روان دی بیا مو ورځم ورپسې مردکي پسې هغه څه زما ډېر ضروري کار دی ستا دغه ضروري کار ما ته پته ده چې څه ضروري کار دی بیا به چېرته وانې دانې نه ځي خو کوه به ځي دا غلاګانې کوه پرېږده چې بله ورځ د پولیس بوجو تورو تمبو شاتري کوي پانسي اډر ته باندې وخوري بس د غلاګانو نه بار کېنو بس غلاګانې لاندې او غلاګانې باندې نو غلاګانې ستا قسم دی بچي د ما پلار غلو ستا خاوند نو زه څنګه پلار خو دې غلو نو هغه له به مشرانو سم تربیت نه کړ نو ما خو تا له سم تربیت درکو که نه سر مو خو کوه ته چې جینۍ ما د پخپرني ترونه ده هغې ما ته پښتو ډول پردو کوډاکو کې ګرځېده او یې چرګان ونډې بیا راپټول غلی شه مونږ کره خپل د چرګو پاره مو زما د نورو خلکو چرګو پانډو څه کولو ښه تاسو کره خپل پاره مو پردی په پردو کورونو کې په پردو کورونو کې نه څه خو پلار مې غټ د چرګانو پاره مو ستا پلار ما پېژنې د پارامو چرګانو کار به یې کوو ټول عمر یې په خلکو مردار خرڅ کړي دي مردار یې پې نو خرڅ کړی هغه خبرې مې چې ستا پلار به راغی نو چې پلار به مې لږه خوادي خوادي 2 چرګې به یې ترخ کې وتښتولې خو ستا د پلار عادت و ستا نیکه م غلو ستا نیکه غلو تاسو خانداني غله وې خانداني غله ځکه چې ته مې مور یې نو چې ته غله وې نو خو بس خانداني غلو شو خاندان پلار پسې ځي خاندان مور پسې نه ځي پاته بس روک شه سر مې مه خرابه ورشي لږه سود سودا دې کور له راوړه هسې راته کښېنه به او بچیه اوس دې ښه خوند واخېستو ځه خلکو ځینو کې شپې کوه بله به څوک ټک ټوک یو ګورې کې به دې واچي خبر به هم درنه دي ډېرې شټې مو وه زه ورځم مردکي سره ملاوېږم ما سره کښېنه دلته او سر دغه بدن راچرکوه ته کو پالش والش لاړه چې بیا ښه مضبوطه غلو کوئ بچینو بس تا نه ما لاسونه وینځلي کو نن دې کو سبا یې تاله به څوک دا سر خوري په دې غلا کې وعلیکم سلام مردکیه څنګه خیر دی هرکه خدای مې خوښ ده دا راته ووایه که نه چې چېرته روان یې زه ستا ته څه یم چې چېرته روان یم ولې ته راسه ځې سو زه تا سره نه ځم یو خو هغه دا چې ګلم تنګ رالو کله راباندې ډیرانونه خوري په پټي کې دونه سقاب بوی کوي کله راباندې پیاز وباسي د مرچکي خان هغه دونه سقاب بوی کوي بله د دې نه خو تېښتې له رالمه یا داسې کار وکړه اول خو یې دا ټوپۍ بدله کړه ظالمه د وړو هغه دغه دي زونډي پسې ځاړي داس خو واړه په ساره دا ټوپۍ داسې وې نه دا خو ما ته مې بېبې په سر کړې راویښه مو مزه کوي دا سړی ښه مزه کوي ته بس ښه ده ځه اوس ته څه یې چې زه وایم چې چېرته کار روزګار راجوړ ترور کله ورغلو مړه د هغې تپوس مې وکړو د اسلامي هغه مور سره د هغې هم تېرې بېعزته کړو چې کوم ځای ته ورځم نو زما بېعزتي را کار روزګار نشته هغې درته څه وویل چا ترور هغې راته څه وویل ما ته یې ویې تشپاړې او پلانکې وډېمرې څه به راته وویل ګوره په کار باندې سړی ښه ښکاري او کنه
چا چې بې عزته کړي یې که نه ها دې دې ته صحیح خبره کړې ها ټول ته کار نه کوي خوشې تشې ګرځې او. کله یو خوا او کله بل خوا او کار خو کوم خو ډیران نه د پیازو نه د ما الرجي د کنه یاره د پلار زمینداري مې نه ده د مرچکي خانغه څه نه دي لرګي ده دا پیاز چوباسي او دا ډیران ها نو څه کې ویم زه یم چې دا چې ښکلي کاري مزېدار چې پازابۍ مې نه مړه واو که نه اوسه پورې خو تا د ټوپکو کنداغونه سازول ته وایې چې د دې نه مې لرګي د دې نه مې څه کار ته کولی شي زه مړه چې بس داسې لږه آسان شان کاري نو بیا داسې کار وکړه ها تا خو ما ته خبر وکړه چې دې نه زما یې لري او خو بس زما هم دغلته پټې دی ها پیاز مې کرلي ستا پټېري مړه چانسي تجاره مې نیولې دی ظالمه زه په تا اعتبار ګورې نه کوم ښه د خدای نېکبخته او موټرسایکل لرې بوتلم ودا دې نه به شیشې وباسي را روانوم یې د خدای ظالم هلته سړي ګیر کړم د پوسو سقې رانه جوړ کړې څرنګه ووالم نو هغه خو ستا غلطي ده نو زما څنګه غلطي وه خلک خو چې ته استاد یې که نه نو خلک شاګرد ته طریقې ښیي که نه نو خو تا به ایسته را روان کړی وې که نه هلته ما څارنه نه کولی او که نه یار نو بیا نو هغه را باندې راغلې کړې که نه کیمرې لګولې وې خدا داسې کار کوو ها. چې ته د پیازو کار هم نشې کولی دا نه صحیح لري زه لاړم بیا ځان له کار وکړه. یا لکه ودرېږه مړه سما کار راله وګوره د پلټي کار پیاز ایستی شي پیازو ها وبې باسو نو دیاړې څخه بل له زر ورکوم تا له پنځلس بډن ښه خوښه مې راځه نو بیا کله درشم سبا به راشي او زه به ته پټیم وښیم ها. او په کار به ته لګیا شي ښه او غوړ نه یو میاشت کار به وي پس خوښه مې راځه معلوم اسم واده کړي او د یو پیغام څنګه لکه غونچه ګل مې را پیدا کړي بیا دې خدای ډوره پیدا نه کړه ها. په دې کار له راشي صحیح ده ځه سبا خامخا راشه ښه صحیح ده صحیح او ده نه راځي سفاره دوی چې زه بل کس راولم راځم به مړه راځم به وره غم زه مه ټیک کوه. شروع غواړم صحیح ده ځه السلام علیکم الله چانسي کړه کارونه داسې جوړ کړو زه مړه دا د خیر وکړي لکه چانسي دا پټې کم دی یار په سترګو ړوند مې دی نه دا پټې ښه ده داسې کار وکړي راشي ته اول زه پوهه کړم ها بس که دا دیر شروع کړې که دغه شروع کړې یوازې اورېده صحیح ده دا به شروع کړو که نه او خو خدای ته دې کار مخکې خو دې پیاز ایستي که او 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 زه به له چیو مې بندوبست هم وکړم او او بس ته لګیا صحیح ده ځه صحیح ده بېغمه اوبه هم درپسې رالېږم ښه صحیح ده هر څه رولېږه ګورې خو ګوره کار کوه بېغمه شه بېغمه شه راځي غم مه کوه څادر بادر ورته کېو چې ګرمي نه کېږي ښه چې کوم ځای نه شروع کړو یا ویلا خیر کوم ځای نه شروع کړې علي بابا نه ته ماته دا ووایه چې څه یې کوله څه مې کول تقاضې ته ناست وې که نه نور څه دې کوله دا مړه تقاضي ته نوم ناست ماما وایم دا چې کار د تاسو هم کار لرالی شو مونږ کار لرلو د پیاز زمونږ دي دا څنګه څه؟ مونږ په پیازو کې ناستې ماما قسم په خدای دا خو د چانسي پټېري هغه راته وایي دا راله غونډو شو کوو پنځلس سوه د روپۍ به خدای بنده د هغه خو خپل احساس مان هم نشته دا څه د خدای مؤمنه اوسه پورې به ناوې پټولې نه پردۍ ناوې به راایستې د کمرو د سرونو نه او ته وایې چې دا د چانسي پټی دی قسم دې ماته وي دا د ما پټېري مړه زه ورته کار مړه کوم دروغ وایي هغه غریب خو مونږ ته په لاره کې ته یاد کړې چې ورشه هغه د ستاسو دغه شوکۍ او ته دلته مونږ ته اوس اوتې بوتې وې آیا ماما قسم دې دا چانسي پټېري که نه یاد په یو پلان مې خاورې اورېدلي او بل پلان مې دلته ولاړ دی زه خو وایم داسې چې وکړه د دې مټ نه کار واله د مټ نو نه بیا ګورې ساته منډه ستا په 60 صابون وام هغه مغه تانی زوالو د حوضو د قوزو راشي مړه دی څه چل کړی ځه چې ځو راځه زه بس پرېږده مړه بس مات پې کړو ولې څه چل دی خولې دې وازه کړې ده خدای خو دې بیا بنیاد وباسه چانسي ته را دې خواشه اه چل څه شوې څه چل چل ها نو ته پردې پټې مې ته ښایې چې دا زما پټېري پسونه پکې وړې به ماړه لکه په تا باندې جوړه سړی دا مټ ګوري تر دې ولې دی ها خو ما ته به دې رنګ کړی وې تا به ما ته ویلې چې راشه څه شو تا ما ته رنګ کړې نه. د خدای نېکبخته دوه کسان را باندې رالل او جوړې وایه وسم د فوټوسکې راله جوړ کړو اوس وایي پاسه بله وي دا زمونږ
پټې دي و د چانچي خو خپله حصه اسپان هم نشته ماړه لکه خدای خبر چې چېرته تشپاڼې درغلي که څه چل تی ما ته وښایې پېژنې مړه په شکل یې پېژنم خو نومونه یې نه راځي که نه مړه ته د یو کار هم نه یې که نه پیازو نه ستی لرګي د بانې کې ما ته پته ده بانې نه کومه قسم دې که بانې کوم ظالمه یو سم داسې لوړ او بل هم داسې بدماش و قسم دې ماباګانو چمونه کولمه زه د باندې پوه شوم ځه ته اوبه خاړې خو داسې کار وکړه ما ته غوږ جاړه مه خیر راځه بل یو کار هغې به درته حواله کړم ښه په مزو کې دی راځه جاړه مه راځه بس لالا پیازو ته د خیال نه څه کالې پیاز څنګه ښکلي شوي دي خرچې مې پې کړي خرچې ظالمه سمې په مستۍ کې روان دي نو بس دا خرچې په یوازې تا کړي که نه ما هم دله پیسې درکړي السلام وعلیکم علیکم السلام لکه چانسي څه کې څنګه دی یار زه خو داسې ځم دکان ته دکان ته کار مې دی والې ها. ورېده تاسو څه کوئ مونږ یاره به د پټي ته راوتې مې په دې پیازو به چکر ما کوو ځکه دا ماشومان دي که نه نو هسې بر نه لکه وړیم نه په کار کویم نه خو بس هسې رانې شو که کوي. یا ها. ورانې واړه څه کې اوس دا غټ ورانې او دا خبره دې صحیح وکړله تاسو دلته ګرځئ ها. او اوس هغه پټي هغه سر ته وګوره هغه لیونې ناستې والې ورېده دا څه چل او دی پیازو باسي لکه دا به تقاضې ته نه ځي هغې ته نه یې ناست ورشه ما ویلې که ورنم او پسې چې ورته ووایم ماړه بس خدای دې عزت وکړه ښه دی چې دې هغه راته وښودو ورشي. یاره. ځه یار واړه منډه زمونږ د ورانې دا کوي ښه ته راځه لالا دا ته بله ورځ وښودو، چې ته دا راځه. پکلې ایستې وه واده ورېده نیسې به زه هم درلم داسې کار به وکړې چې نن موسم ښه دی که نه نو دې پکلو نه دغه مغه لر کوي پلاسټک صحیح ده اوبه له ورکوې که نه یاره دا خو دله زه نه شم کولی چې دا کارونه به هم دله کوم او نورې لانجې به هم دله هوارومه دا شی مو یې مه کوئ که نه یاره چې دې خو دله یو کس اغوندي وعلیکم السلام هلکه مرزکي بیا کوم چېرته روان شوې مشتکي بابا ویم بیا راسره ډېر غلط کار وشو بیا څه تندر راوغورځېده ویم تنده در را پرېوته که نه چې زما خو پلار سره نه لګي هغه خو زه کارونه نه کوم تا لا کله پلار سره لګېده مړه ویم ما ورته وی که نه چې زه به ځان له چېرته کار وګورم نو چانسي سره مېلو شوم نو چانسي راته وی راځه چې کار درله درکړم هلته یې راباندې پردي پیاز شکولو که زه ځان یې سمې ووالم دلته چې درته وایم چې راشه کار کوه که نه هغې له خو دې ملا ماتې یم او چانسي سره کارونه کې خانجي ویم نن نه پس به زه ستا کارونه کوم خو ګوره دا چانسي پیکه پردې غلاګانې کوي پردې چرګې خرڅي پردي سوپېدار په خلکو خرڅي پردي پرسونه په خلکو ریبي او دا مې ملا واورېدل اوس ته مرچکي خان هغه سوپېدار خرڅوم چانسي ته زه معلوم یم چانسي به رامنځ ځان یو څل ډډولي په هغو په غلبېل کې به بیا فرق نه وي مرچکي خان نه خو غونډ علاقه یارېږي نو ځکه خو ویم که نه چې لږې پوی کې هسې نه چې د سوپېدار نه رخلاص کي بیا به څه کوو نه نو په تا باندې زه څنګه اعتبار وکړم کو کار کې خو ټیک ته خبره ده لار کوم چې کار نه کې نو وایم زه کېږه چې به کوم معجزې کولی وای باسه وای کېنه وای ویم کار کوو به ژوندي مه راکاږه خو داسې کار به کوو په دې شرط چې ماله به پردې بله ځمکه راکړې او غونچګوله به بله ورکړې بېله بېله به موږ ته حواله کړې ټیک ته بس تاله به ټیکه در کوم هلکه دی به سبا نه راځي ده ته خپل کار حواله کوه وروره چیو ډوډۍ دې کور کوه بیا چیر روټۍ به کور کوم ښه صحیح ده ویم مچکي ماما ویم داسې کار دی که نه مچکي خان زما هغه بېبې نه خان نه شي ویلې ماما راته وایي چې اوس ځمکه رانه قبضه کړې دا خوکه دې ووایم که نه خان مې درته ووایي او که نه خاندانې بېبې وي وایي ده سره ما په خوام کارونه کړي دي وایي زما ډېر ښه نیک دی یم زه یې پېژنم زه هغه پلان نیکونه پېژنم زما نوم ورته ته واله چې څه وایي صحیح ده مچکي خانه زمونږ بېبې به تاسو کره کارونه کول په خوا دوا سلام پې ووایه ښه صحیح ده صحیح ده مچکي خان د باندې دوا سلام وي خو چېرته سوچه غواړي چېرته شوملې کورنۍ انډې نو دا خو رالېږه که نه ټیک ته ده رالیږي به ته څه وایې دا ژوندۍ ده جمدی ده شاندانه بېبې که زما بېبې ده ښه زه لاړم مردکي چېرې ته لاړم د چانسي کوی بېغمه شه زه پېښ او چانسي پېښ بیا هم دغه دی چې خپل منځ کې وکړې تاسو همداسې کوئ دوی کو کارونه کول که نه مور او پلار له به یې کول کار کوم راځه چې ځو